افغانستان د بدبختی را روانه ده. زاړه جنرالان یو د احمد شاه مسعود زوی د چې هغه ځان د ګروپ جوړ کړی د تاجک په نوم، او سمیع سادات او جنرال سادات چې دا د پښتنو نمایندګي کوي. معنا دا ده چې پښتون، تاجک، ازبک کورنۍ جنگ راوړي. د ما ولس د پوه سي دغه خلک چې دي کورنۍ جنگ راوړي. دا اوس موږ تاسو بیا غولئ. خبرنګارانو ماته زنګونه ویلي چې دا څه دي مال تاسو یې نه ګورئ. اوس سادات چک کوي، سمیع سادات او دا جنرالان چې دي دا خو د غربیان غیر مستقیم نشي راتلی. اول به دوی رالیږي، هغه تللي امریکا ته د منګې مکې هغه پی پی ایس کسانو که څه ورته وایي کی پی اف هغه خلک راوړي. خو مطلب دا د افغانستان کې جنگ به شروع وي، افغانستان کې اور شروع کوي، افغانستان ته دا جنرالان بدنامي راوړي، بېعزتي راوړي. او چې ما ورته ویلي چې لس طرحې دي، هغه لس طرحو کې یوه دا طرحه ده چې موږ تاسو په قومونو باندې په جنګ اچي. موږ ټول وروڼه یو، تاجک، ازبک، هزاره. او زه پوهېږم چې طالبان به ځي، خو دا یو معامله ده روانه ده. طالب ځي، سمیع سادات او خوشحال سادات ته چې راځي د افغانستان د خلکو په سرو راځي. تا ولې ورته دا ملک پرېښود؟ خو پوهېږم چې برنامه ده. اورې سادات صاحب، برنامه یې در مخکې کړې ده جنرالانو، پلاستیکي جنرالانو. تاسو جنرالۍ خبرې مه کوئ. نو مطلب دا ده چې دغه پلاستیکي جنرالانو په شمول د احمد شاه مسعود زوی دوی داسې یو برنامه جوړه کړې چې په قومونو باندې جنگ شروع شي. او بس همدې لنډ ویډیو مې تاسو سره خبرې هغه کړې چې برنامه شروع ده، که جمعه بعد او که میاز بعد وه دغه معاملې روانې دي او د افغانستان بربادي ده. تاسو په دې خبرو نه پوهېږئ چې موږ څومره پې پوهېږو که نه، چې دا برنامه د چا ده او ولې داسې کېږي. خوشحال سادات دومره تکړه سړی ده، تاسو خبر نه سوئ. دا ډیسکوګانو کې، دا غو کې د موږ جنرالان، دا سمیع سادات دوی دا د افغانستان سره چې دوی کومه بېعزتي او سپک کارونه کړي دي هېچا نه دي کړي. دوی اوس هم هغه پخوانی خوب لري چې اوس به بیا سمیع سادات ته خلک ووایي چې دا د اشرف غني پورې هم د خپلې کیسې کړي، چې وخت تا خپل رهبر پورې خبرې وکړې، رئیس جمهور پورې، چې موږ ته اجازه نه راکوله د قیصاري په هغه کې وایي معامله کړې ده. نو خوشحال سادات بیا ته دومره تکړه سې چې رئیس جمهور نه هم ته پاکې. دا ټول خرڅ شوي دي او دا ټولې چوکۍ چې دي دا لکه د اروپا د کفارو لاس کې دي. نور د خدای ما ولس باندې رحم وکړي سره له ما، باید غلط نه سي. د لنډو وختو کې یو برنامه شروع کېږي په افغانستان کې به جنګي. او طالب ته خو قرآن ورمخکې که طالب خو نه قرآن مني نه قسم چې لویه جرګه دایار کا. نو اوس د خدای خیر کې وطن ته ولس ته